أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. دی آیتونو مبارکو کې د اهل کتابو د دوو ډلو الله پاک ذکر کړی دی. یو ډله د یهودیانو وه او دویمه ډله د عیسایانو وه چې دلته ورته نصارا ویلی دی. یهودیان او عیسایان دواړو ته الله پاک آسماني کتابونه ورکړي. یهودیانو ته تورات کتاب ملو شوی او عیسایانو ته انجیل کتاب ملو شوی. چې کله قرآن مجید نازلېدل شروع شو، نبی علیه السلام ته نبوت او رسالت ورکړی شو، نو مخکنی آسماني کتابونه منسوخ وګرځېدل، قابل عمل پاتې نشو. او ایمان په قرآن مجید باندې او په نبی علیه السلام باندې لازم وګرځېدل چې اوس به خلق ایماندار او مؤمن به هغه چاته ویلی شي چې د چا په نبی علیه السلام او په قرآن مجید باندې ایمان وي. د دې یهودیانو عیسایانو ته هم دعوت ورکړی شو چې راشئ تاسو دین اسلام قبول کې. دوی د دین اسلام قبولولو نه انکار وکړو او دواړو د خپل دین د حقانیت دعوه وکړله. یهودیانو ویل زمونږ دین یهودیت د حق او سچ دین دی، او عیسایانو ویل چې زمونږ دین عیسایت او دین نصرانیت د حق او سچ دین دی. او دواړو جنت ته د داخلېدو دعوه هم وکړله. یهودیانو ویل موږ به جنت ته ځو، بل څوک به نه ځي، او عیسایانو ویل موږ به جنت ته ځو، بله ډله به نه ځي. دواړه په خپل منځ کې په یو بل باندې مرد کوي چې یهودیان وایي یهودیان به جنت ته ځي، نو دای معنی وه چې عیسایان به نه ځي جنت ته. او که عیسایانو دعوه کوله چې عیسایان به جنت ته ځي، نو د هغې معنی دا وه چې یهودیان به جنت ته نه ځي. دواړو ډلو ځان له دعوه کوله. او کله به دغه یهودیان او عیسایانو دا هم ویل لن تمسنا النار الا ایاما معدوده، چې موږ به جهنم ته که ځو نو د شمار یو څو ورځو دپاره به ځو. او دوی ویل چې زموږ مشرانو د سخي عبادتو 40 ورځې کړی دی، بس 40 ورځې به موږ ته په دوزخ کې سزا میلو شي، بیا به الله پاک موږ جنت ته لیږي. او کله به دا ویل چې د ټولې دنیا عمر 2000 کاله دی، نو د هر 1000 سال په بدله کې یو ورځ، یعنی 2 ورځې به موږ ته عذاب میلو شي په دوزخ کې، او بیا به جنت ته ځو. نو الله پاک په دې باندې په دې آیاتونو مبارکو کې رد کړی دی چې دا صرف د دې خواهشات دي او دې سره په دې څه دلیل نشته دی. وی که تاسو سره په دې خپله دعوه باندې چې یهودیان وایي موږ به جنت ته ځو، نو یهودیان دې دلیل پیش کړي، او که عیسایان وایي چې موږ به جنت ته ځو، نو دې خپل دلیل پیش کړي. دلیل ورسره نشته دی. په دویم آیت مبارک کې الله پاک د مسلمانانو تعریف کوي، صفت بیانوي چې جنت ته به څوک ځي. وی چا چې د الله پاک د پاره خپل مخ تابعدار وګرځو،
الله ته سر ښکته کو، د الله تابعداري وکړه، دین اسلام قبول کو، ځکه دین اسلام حق او سچ دین دی. ان الدین عند الله الاسلام. آل عمران صورت کې الله پاک فرمایي چې اسلام حق او سچ دین دی. او بل ځای کې فرمایي ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه. چاته چې د اسلام نه سوا بل دین تلاش کو، یهودیت او عیسایت دین پسې روان شو، فلن یقبل منه، نو دا به قبول نکړی شي. وهو فی الاخرة من الخاسرین، او په آخرت کې به دا خلق په ډېر لوی تاوان کې. نو په دویم آیت مبارک کې د مؤمنانو د مسلمانانو تعریف کو چې چا اسلام قبول کو او په حالت د اسلام او د ایمان کې بیا نیکي وکړله، ځکه یوازې ایمان د کامل نجات دپاره کافي نه دی تر څو پورې چې نیک اعمال ورسره نه، یعنی ایمان او نیک اعمال دا دواړه خبرې دا د نجات دپاره ضروري دي. خو په نیکو اعمالو کې بیا اخلاص او د سنت طریقې په رڼا کې هغه عمل کول، دا دوه خبرې بیا د دې دپاره شرط دي چې انسان ایمان پکې هم وي، نیک اعمال هم کوي، په هغې کې اخلاص او د الله رضا وي، ځکه که ریاکارۍ دپاره کوي هغه هم الله پاک نه قبلی، او دغه نیک عمل د سنت طریقې مطابق هم وي دغه عمل به قبلیږي. او که د سنت طریقې نه خلاف وي نو که ظاهر کې هر څومره ښایسته عمل وي هغه الله پاک نه قبلی. او مثال یې داسې دی چې د نور ختو وخت دی یا د نور پریوتو وخت دی یا د زوال وخت دی، په دې کې هیڅ قسم مونځ نه کیږي، او یو کس وایي مونځ خو عبادت دی او دې دپاره خو څه وخت مقرر نه دی، زه د نور ختو په وخت کې کومه، د زوال په وخت کې کومه، نور پریوتو وخت کې کومه، نو دا عمل الله پاک نه قبلی، ځکه دا د سنت طریقې نه خلاف دی. په دغه دریو اوقاتو کې منع راغلی ده چې دې کې به تاسو هیڅ قسم مونځ نه کوئ. نو کومو خلقو چې نیکي وکړله په حالت د ایمان کې، نو دته به د اجر او ثواب د جنت په شکل کې میلاویږي. او دوه خبرې بیا د مؤمنانو باره کې، یو د خوف کړی ده، خوف چې دی نو د راتلونکي وخت باره کې چې انسان سره فکري چې زما به څه انجام وي، زما به څه نتیجه وي، نو دا خوف او یره به د راتلونکي وخت کې په دې باندې نه. او یو د حزن او د غم خبره کړې ده، نو غم او حزن به ورسره نه په تیر شوي ژوند باندې چې انسان نه عمر ضایع شوی دی، وخت ضایع شوی دی، غلطۍ تې شوي دي، دی په هغې باندې غم کوي، نو دا غم به هم په دې جنتیانو او په دې مؤمنانو نه، او نه به خوف او یری چې جنت کې به بوډاګان شو او مرګ به راشي، بیماری به راشي، جنگ جګړې به راشي، څوک هم د جنت نه وباسي، د جنت نعمتونه به کم شي یا به ختم شي یا به ژوند د جنت ختم شي، نو د دې خبرې خوف او یره به په جنتیانو باندې نه. وقالو او اویل یهودیان او عیسیانو لن يدخل الجنة، هرگز به داخل نشي جنت ته هیڅوک، الا مگر داخلیږي به من کان هغه څوک چې وي هودن یهودي، دا د یهودیانو دعوه وه، او عیسیانو دا وویل لن يدخل الجنة الا من کان نصارا، چې جنت ته به هیڅوک نه داخلیږي سوا د عیسایانو نه. چا دین عیسایت اختیار کړی دی نو عیسایانو وویل چې هغه به جنت ته ځي، او یهودیانو وویل چا یهودیت دین اختیار کړی دی هغه به جنت ته ځي. تلک امانیهم، دا خواهشات د دوی دي، دا صرف د دې خواهشات دي، آرزوګانې دي، نورو عملی طور باندې هیڅ نشته دی، نور سره څه دلیل شته دی. قل ورته ووایه ای پیغمبر علیه السلام هاتو روړی تاسو برهانکم دلیل خپل، که تاسو سره څه دلیل وي په دې خپله دعوه باندې، دعوه کول خو آسان دي خو په هغې باندې دلیل پیش کول ضروري دي، نو که تاسو سره دلیل وي نو هغه راوړئ هغه پیش کړئ. چې کوم ځای کې تاسو سره د الله پاک د طرف نه وعده ده یا په کوم ځای کې تاسو سره د خپلو پیغمبرانو د طرف نه وعده ده چې تاسو به جنت ته ځئ او بل څوک به نه ځي. ان کنتم صادقین، که چېرې تاسو رښتیني یې په دې خپله دعوه کې، نو یهودیانو ته چیلنج ورکړی شو چې که تاسو دا دعوی چې موږ به جنت ته ځو بل څوک به نه ځي، نو تاسو دلیل پیش کړئ. او عیسایانو ته چیلنج ورکړی شو که تاسو دا دعوی چې عیسایان به جنت ته ځي بل څوک به نه ځي، نو تاسو خپل دلیل پیش کړئ که تاسو په دې خپله دعوه کې رښتیني یې. بلا ولې نه، جنت ته به نور خلق هم داخلیږي. کم خلق به داخلیږي؟ من اسلم، چا چې تابعدار وګرځو، وجهه مخپل لله، خاص د الله دپاره،
خپل سر الله ته ښکته که بل چاته سر ښکته نه کو د الله تابعداري وکړله ایمان او اسلام قبول کو او بیا په حالت د ایمان او د اسلام کې وهو محسن او د نیکی کوونکې هم وي د ایمان هم قبول کړی دی او بیا د نیکو اعمالو اهتمام هم کوي فله اجره شته د ده دپاره اجر او ثواب د ده عند ربه د خپل رب سره الله پاک به ورته اجرونه ثوابونه ورکوي د ایمان او د نیکو اعمالو په بدله کې ولا خوف علیهم او نه به څه یره وي په دوی باندې جنت کې به هیڅ قسم یره نه وي ځکه همیشه به ځواني وي همیشه به روغ صحت وي همیشه به زندگی وي او همیشه به خوشحالي وي او همیشه به په جنت کې اوسېدل وي جنگ جګړې اختلافات د یو بل نه نفرت او یو بل سره زړه کې بغض کینه حسد دا ټول به د جنت ته داخلېدو نه مخکې ختم شي د جنتیانو زړونه به صفا شي او به وینځلی شي نو که دنیا کې څه اختلاف یو بل سره و هغه ټولې خبرې به د زړه نه هېرې کړې شي صفا به کړې شي فله اجره عند ربه شته د ده دپاره اجر او ثواب د خپل رب د طرفه ولا خوف علیهم نه به څه یرې وي په دوی باندې ولا هم یحزنون او نه به دوی چرې غمجن شي وقالوا او وایي دا یهودیان او عیسیان لن يدخل الجنة هرگز به داخل نشي جنت ته هیڅوک الا من كان هودا مگر هغه څوک چې یهودي وي او نصارا یا عیسائی وي تلک امانیهم دا خواهشات د دوی دي قل ورته ووایه هاتو برهانکم روړئ خپل دلیل ان کنتم صادقین که چېرې تاسو رښتینی یې په خپله دعوه کې بلا ولې نه جنت ته به نور خلق هم داخلیږي څوک به داخلیږي من اسلم چا چې اسلام قبول کو او تابعدار یې وګرځو وجهه مخپل لله خاص د الله دپاره وهو محسن په داسې حال کې چې دی نیکي کوونکی وي فله شته دی د دپاره اجره اجر او ثواب د ده عند ربه د خپل رب سره ولا خوف علیهم نه به څه یره وي په دوی باندې ولا هم یحزنون نه به دوی چرې غمجن شي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما د فلسطین د مظلوم مسلمانانو او مجاهدینو حق کې دعا وکړئ الله پاکه دغه مظلوم مسلمانانو سره خپل امداد شامل حال وګرځئ د دغه مجاهدینو حوصلې اوچتې کړي د مجاهدینو قدمونه د جهاد په میدان کې مضبوط کړي د دشمن په مقابله کې الله پاک دې ته استقامت نصیب وګرځي او د دشمن په مقابله کې تاریخي فتح او کامیابی ورته ورکړي او د هغې دشمنانو ته الله پاک تاریخي شکست ورکړي عبرتناک انجام ته ورسې خپل قهر او خپل غضب په هغې باندې نازل کړي او څومره د هغې اتحادیان دي د هغې دا اتحاد په بې اتفاقۍ باندې بدل کړي او د دغې دشمنانو څومره اسلحه ده الله پاک دا مجاهدینو ته په مال غنیمت کې ورکړي او دغه مسلمانان څومره شهیدان شوي دي په دغه جهاد کې الله پاک د هغې د شهادت بلند نه بلندترین درجات نصیب وګرځي څومره مسلمانان نارینه زنانه لوی واړه په هغې کې زخمیان دي الله پاک هغې ته کامل صحت او روغ صحت ورکړي او الله پاک په فلسطین کې امن قایم کړي خوشحالي آرام او سکون سره ژوند د هغې نصیب وګرځي او مسجد اقصی الله پاک دا د مسلمانانو د مجاهدینو په قبضه کې برقرار وساتي د دغه یهودیانو د تسلط نه دغه قبله اول مسجد اقصی مستقل طور باندې آزاد کړي او الله پاک د مجاهدینو سره په هر ځای کې امداد وکړي د مظلوم مسلمانانو سره په هر ځای کې امداد وکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك.